قسم دې نن په مقدس مکه چې څوک هم د قرآن خدمت کوي زمیم کې دله مونږ صدقه ووایو. دویم چې په دې مادي دور کې څوک قرآن ته کښېني او قرآن زده کوي او څوک قرآن ښیي چې د ده به د خدای په نس څه مقام خلک کم طرف ته روان دی زموږ مولیان کم خوا روان الله خلک کم طرف ته روان دی او زموږ قاریان کم طرف ته روان دی. خلک وایي اولیاء دویم نن چې په مقدس مکه عالم قاری او حافظ د خدای ولی نشي ولی وسولي. تاسو په سکول کې په دفترونو کې ډیوټي کوئ کم از کم تنخواه د چپړاسي څومره ده؟ 15,000 کم از کم 10,000 13,000 چې 100 ورځې تېرې شي 10,000 ته ورسي چې 100 ورځې تېرې شي 1,500 ته ورسي. په هغې کې ګزاره نه کېږي. حقیقت دی چې نه کېږي. دلته تورې پټې تړلي وړتال دی ولې تنخواه لږه ده او زما د مدرسې قاري صاحب او حافظ صاحب په 2,000 او په 3,000 تنخواه کې ریټایر شي دا فکر. زمونږ د مدرسې اسلامي مدرسو د لوی استاد تنخواه 6,000 او 7,000 10,000 انتهایی غټه ده. الا ما شذ که چرته د بعضې استاد تنخواه د دې نه پورته وي به یعنې اکثریت 90-95% استادانو تنخواه د 2,000 19 د 10,000 میانځ کې تاویږي راتاویږي. دې کې برتیم شو په دې کې ریټایر شي نو چې په 2,000 نه واله 10,000 تنخواه یو سړی د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو او د دین خدمت کوي چې دا ولي نه څوک به او د ولایت نښه یې دا ده چې دی په دا 2,000 تنخواه خوشحاله دی. د زبرګې نښه یې دا ده چې د په دې 8,000 او 10,000 تنخواه کې ښه ګزاره کوي او د زبرګې نښه یې دا ده چې دی په دې 8,000 او 10,000 تنخواه کې خدای حج هم ولې عمرې نو څه ته وایي درګې څه ته وایي دا د قرآن اعجاز دی. قرآن د رسول الله مبارک معجزه ده او د اعجاز ډېرې وجې دي او یوه وجه دا ده چې قرآن هغه خلق پیدا کړي چې د هغې نقشه او مثال به په دنیا پورې پیدا نه کړي. او زه د یو څو کسانو مثال درکوم. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه استاد دی او حضرت امام احمد ابن حنبل شاګرد. استاد هم د لوی پیمانې شخصیت او شاګرد هم د لوی پیمانې شخصیت. شاګرد پاتې کېږي په یمن او په دې علاقو کې، استاد پاتې کېږي په مصر او شام. د استاد او د شاګردۍ نسبت ډېر عجیبه ده، ډېر عجیبه چې څوک پوهېږي. علامه آلوسی او نور مفسرینو لیکلي دي د دې آیت لاندې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. چې رسول الله مبارک مخکې به اوچت اواز نه کې او کدی وکنو عمل به بربادي بدن باندې او بل څه وایي یا ایها الذین آمنوا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. یو بل ته چغې وایي داسې به پیغمبر ته نه وایي. نو لیکي د دې لاندې چې په دې حکم کې استاد هم داخل. ولې ځکه د رسول الله مبارک حیثیت د امت دپاره څه دی؟ انما بعثت معلما استاد روحانی تربیت کوي رسول الله مبارک. استاد روحانی تربیت کوي او د دې وجې نه علما وایي چې د مور او پلار د حق د استاد حق په شاګرد دی. ولې مور او پلار د جسم تربیت کوي، د چا تربیت کوي؟ د روح اصل د جسم تابع. نو هغه استاد
شاگرد ته خط لیکه قافله روانه ده شاگرد ته خط لیکه یمن ته چې شاگرده ډېره موده وشوه ملاقات ونه شي عجیبه انداز دی نو که یو ټیم تا سره وزګاري نو ما ته خط راولېږه چې زه هغه ټیم ستا ملاقات لرم ماشاءالله استاد امام احمد ابن حنبل ته خط ورسېد اوهو زما استاد زما د ملاقات تمنا کوي او زما استاد ما ته خط رالیږي چې زه ملاقات ته درځم اوهو دا څه غلطي شوه ډېره موده وشوه ملاقات ونه شو قافلې والا له خط او هغې کې ورته ولیکل چې حضرت په فلانکي تاریخ یو قافله در روانه ده شافعي صاحب ته ولیکل او زه ستا ملاقات ته درځم امام احمد ابن حنبل قافله کې لاړ امام شافعي رحمت الله علیه ملاقات امام شافعي صاحب د نوم د خپل نوم محمد او د پلار نوم یې دی ادریس محمد ابن ادریس شافعي او دا ډېر مهمان نواز سړی تېر شوی دا دومره مهمان نواز و چې د په دسترخوان به په سوونو کسان کېناستل او پاڅېدل هغه ته چې پته ولګېدله امام احمد ابن حنبل را روان دی هغه خپلو شاګردانو ټولو ته اطلاع ورکړه چې فلانکي فلانکي کلي قافله راورسي نو دې کې زما شاګرد را روان دی امام احمد ابن حنبل ټول به استقبال د یو میلمه چې راځي د هغه استقبال سنت دی امام بخاري رحمت الله علیه په صحیح بخاري کې په باب قول رسول الله مبارک چې کله سفر نه راته حضرت عباس رضی الله عنه فضل ابن عباس اسامه دا بوله بار سره د نور صحابه استقبال لاله نو نبی علیہ السلام په خوشاله شو ځان سره په خپل اوخه باندې کې نور روان لکه په یو ځل حضرت اسامه د حضرت ابن عباس وی یو یاد دي چې د نبی علیہ السلام ملاقات د مولانا سنیت الوداع ته یا وسره یو ځای راځو اسامه د غلام دوی دی کنه ابن عباس یې تر دوی او تسوي یا یاد مې دي وې زیدان سره په اوس څور په موتی ګوري په څور نه کړی الله امام شافعي سره د خپل شاګردانو استقبال نو یو استقبال او جلسه جوړه شوه بادشاہي وخت پته ولګېدله چې دا جلسه جلوس ته سره دین لري دا خلق سره ووتل میدان ته لارو کوڅو ته وی صاحب دا شافعي صاحب یو میلمه را روان دی امام احمد ابن حنبل ها د احمد نوم مشهور امام احمد ابن حنبل هغه کس و چې د رسول الله مبارک د شپږو لکو احادیثو حافظ دی چې لا احادیث ډېر عجیبه بزرګۍ کې شک نشته شک پکې نشته لوی سړی شپږ لکه حدیث حافظ او دا هغه کس دی امام احمد ابن حنبل چې کله وفات شو نو لسو لکو خلکو جنازه کړې او دا چا ویلي چې لس لکه خلک جنازه کړې ده دا یو یهودي ویلي وی ما هغه ځمکه ناف کړه چې دې کې دومره صفونه راځي او سب اندازه مې واخیسته چې په یو صف کې دومره کسان راځي نو ما اندازه ورکړه نو ما ته پته ولګېده چې لس لکه خلک د جنازې کې شریک او صرف د هغه د جنازې په لیدلو باندې 50,000 کافران خدای مسلمانان کړي او د هغه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او په خوب کې مې ولیده ما ورته وویل چې احمد الله د سره څه وکړل نو ده د قرآن شریف د مخه وال خوړلي د قرآن په یو مسله کې وال خوړلي ګورې وی چې کله الله ته مخامخ شوه نو الله پاک راته وایي چې احمده زما د قرآن د مخه دې تکلیف تېر کړی نو احمده یو انعام دله در کوم او داسې انعام در کوم چې بې د پیغمبر نه مې دا بل چاله نه دی ابسینه احمد داسې انعام در کوم چې ما چاله نه دی ورکړی ولې د قرآن د مخه تکلیف دې تېر کړی قرآن خو د الله کلام دی احمده ما سره چې اوسه پورې چا ملاقات کړی دی نو مې ورای الحجاب د پردې نه پورې لاړی کړی دی د قرآن د مخه دې تکلیف تېر کړی دی نو تا ته دا پردې لر کوم او زما دې مخ ته نیغ نیغ وکړو داسې سړی
د شافعي صاحب خلکو کې دا پروپاګاندا کړې وه چې زما شاګرد احمد ابن حنبل ډېر نیک سړی دی او صالح او د حدیث حافظ دی او د سنتو پابند. نو چې بادشاہ ته پته ولګېدله نو بادشاہ وایي چې دا خلک استقبال کې مونږ دی ولې بادشاہ هم راووتل، وزیران هم راووتل، او چې بادشاہ راووتل عام خلک هم راووتل. لوی استقبالیه وشو، قافله راورسېده، احمد ابن حنبل پکې دی، مصافحه وغیره وشو. بادشاہ وی حضرت دا میلمه به زه بوځم او زه به میلمستیا ورکوم. امام شافعي وی نه، دا زما میلمه دی، ما راغوښتی دی، میلمستیا به زه ورکوم. نو چې کله ماسخوتن روټۍ تیاره شوه دسترخوان ولګېد. امام شافعي دلته ناست دی، مخامخ احمد ابن حنبل ناست دی، وزیران هم ناست دي، بادشاه هم ناست دی، او بعضې خلک مېلمنو له خلک ډوډۍ له راغواړي. امام شافعي رحمت الله علیه ماشومان یې لوڼه دي، چا سره ګیلاس دی، لوټه ده، کوزه ده، اوبه تقسیموي، وړې وړې، څوک ترکاري تقسیموي، څوک روټۍ تقسیموي. روټۍ کله شروع شوه نو احمد ابن حنبل سر ښکته کړی دی او ډوډۍ ته بیا د زر زر ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه. خلکو بس کړی دی لګیا او خلک هم داسې ورته ګوري چې ملا صاحب خو ډېره ډوډۍ وخوړه. چې دسترخوان پورته شو، خلک خواره شو او امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب خپل کور ته کوټې ته دننه کړ. احمد ابن حنبل ورته وایي صاحب ما له ځان له کوټه برابر کړه چې جواز یې ډېر اخره دا کوټه شو. او ماشومې ته یې ووایي لوټه ورته کېږده او مصله جانماز هم ورته کېږده، ولې دی به د شپې پاسې تهجد به کوي، لمونځ به کوي. چې شافعي صاحب کور ته لاړ هغه ماشومان یې جینکۍ ته راغونډه شي. بابا مېلمه پکې کم یو بچیا چې ما ته مخامخ اتا ته چې مخامخ دا مېلمه او که نه بچي دا امام احمد ابن حنبل دی، هغه نیک او حافظ حدیث او د سنتو پابند، که نه بچي دا دی. نو بابا د سنتو مطابق سړی داسې ډوډۍ خو لږ راته کې وخوړه، ته خو به په شرمونو خو دونه ډوډۍ وخوړه چې لکه د لسو ورځو نه او د حدیثو د سنتو خلاف کاري. زمانہ کما زمانہ دا، زمانہ رسول الله مبارک ته په 200 کالو کې نږدې ده. زمانہ د سنتو زمانہ ده او زمانہ هغه زمانہ ده چې ماشومان په دې خفه کېږي، ماشومانو ته پته لګي چې دا د سنتو مطابق کار دی، د سنتو خلاف. نن موږ سنت نه پیژنو، سنت څه ته وایي. الله اکبر. بابا جی چې دا لومبیا کما اشعار شروع کړل دا الله اکبر او دا دویم نمبر یې وي. ما بابا جی ډېر زر بس کړی، ډېر زر یې بس کړی. نن موږ سنت پرېښي د رسول الله مبارک په کېږي ما نن موږ ټول تهذیب د انګریز خپل کړی، سکل د انګریز په طریقه په کېږي ما خوراک د انګریز په د مولا کور کې امدادي استاد اول ځانیا جامه د انګریز، بوټ د انګریز، ګرځېدل د انګریز، کور د انګریز په نمونه، تهذیب بچې په هغه سکول کې داخلو د انګریز تهذیب کوي. دا وایي دا د پیغمبر مبارک سنت موږ ولې پرېښې دي؟ څه چل دی پکې؟ د حضور پاک سنت ولې موږ پرېښوله؟ نن موږ هغه سکول کې بچې داخله وو، په هغه سکول کې چې کوم سکول کې ورته پینټ او شارټ اچوي، داسې ده که نه ده؟ دا وړي تعلیم ته نه ګورو. دواړه تعلیم ته نه ګورو چې تعلیم پکې شته که نشته، دې ته نه ګورو چې د ماشوم ته درود شریف او ذکر هم ښایي که نه او قرآن ورته ښایي که نه. نه، منتخب سکول هغه ښکاري چې پښتون یې ورته اچوي او ټای یې ورته مخې ته اچوي، د خر لکۍ چا تاویندان دی او دوی وله مخې تاویندان دی. هلکه ولې؟ نو ما ته یو سړی وایي چې ولې په پتلون کې څه چل دی، عورت بینی پټه. هلکه مې ضرورت ته جایز دی، موږ هم ورته وایو. فوجیان شو، پولیس والا شو، د هغې دپاره دا داسې جامه ده. ما ته یو دغه سیکرټري خبره کوله چې دې کې داسې فایدې دي چې هغه
पुलिस फौज पटोल दुनिया के दागी परदा यो जामा हटिक शुदा के जामा फौजी पुलिस से मजे फौज के मजे मसाला लेकिन ने माशूम बची तो सुधर नो यदि बाने औरत ना पट नमाज देखो दा औरत द पटवाली दुआ पे सूरत है योदा की शक्ल पड़ची किसे पड़ची शक्ल अब पतलून पटाई द्वेम सतावे द्वेम अगे तो जिस्सा औ है अत पड़ची पतलून सा तो है न पड़ची पतलून रंग पटाई शक्ल पटाई द सरमने रंग आगे पटतो रंग ये पटतो लेकिन पुख्तों की बेदत हुए मां और कमरे न पटे कोई ये पतलून के लोड़े और कमरे खकारी जावरे पके खकारी नो पैगंबर दा जामा न पड़ता पैगंबर वही कि दा से जामा बना छे उस्ताद अंग्रेज तहजीब हुई अच्छे नमावे ने दा अवल नदी माशूम त पजेहन के दा वरचे छे बच्चे दे इज्जत जामा दे गोरे दा इज्जत जामा हम दे पछे लगे गए सब अब्दुल्ला इब्न खुजाफा रजी अल्लाह अन्हु तले दे इराक ता रोडे प्रिन पजमा का दे प्रेवता जे प्रेवता नो रोडे फौरन डुचे तकला और खौरे ते उगरदोले और बाकी फले तवाशोला दुरुस्तो मरगर होते रसवा देखो वो दे शर्मोलो अलगवे दास्तासो सहाबा दी दास्तासो कासिदान दी दादा पैगंबर तकोली दी दोमरा तासो पुख्तो के वायु उगिए ये तासो रोडे में के रोजे तवे खले ता जावे और तवे विदा जमाल पैगंबर सुन्नत अतरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका दखल पैगंबर सुन्नत खमखल प्रेदर ना द पैगंबर दक्का हो दे ना माशुमान बदे कोई के दा सुन्नत ते उदा गैर सुन्नत थी बाबा विदा गल को द सुन्नत के खिलाफ डोड़े कौन बोले रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए कि डोड़े खरे नो केटा सो जाया का दरे यौदे के उबोर वाचा यौदे के डोड़े वर वाचा और यौदे दे हवाला प्रेद दादी मेरी खपल की से गैस अगेला प्रेद नो दा खुद सुन्नत के खिलाफ काने को दोमरा डेरा डोड़े और टोलो खल को कतल इशाफी से अपने पसिपत न मारे दा के सुन्नत के खिलाफ जरदर प्रियो दो डेरे पड़ा शाफी से भी बचे जब भी कोई शो मातम पता लगे वो कमावत है कि शागिर्दा डोड़े दे रे रो पण बिया बे कि खदीला दे रा वक्त और मिलमत सुबदा भी नहीं जड़े रा दे पण ता खुद मिलमत तजलील उस पकावे बच्चे यार सजीरी शवे कारने लोटा वता के रे साथ इमाम अहमद इब्न हंबल मंजल अला अमा शुमान लुणा वाला ने बिस्तारा मोंडे इवे का लोटा मा गसबरता कुटे सास के ऊपर पकी नदी का मेशे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रा रिकॉर्ड का अलुणवती बाबा नाशनाज वर्ग दे रहा उसते बच्चे ब्याह से चलो शो पेट्रोलस पे खूब करे तहज्जुद नदी करे अल्लाह बड़े माशुमान में पदी कोई की तहज्जुद पकार दी जौन कर के तेरा पे कहे बच्चे तासु तसपता लगे ना वे लोटा मा का तेटा कपड़ा था जे द खूब का वदस पे ना का चौदह से का लोटा के वो बना खत में दे नौदा सेना देखड़े नो मंदी सिंगा अबला माशूम या वा अब सिंग तहज्जुद कोल बेगे लगा पड़े लोड़ा जड़े रो मंदला को सफरा पैदा है शाफी से बराबर इमाम अहमद इब्न हंबल दसवे वे अहमद अपके गामा वो जमा नजदा शेवेदा हालत दे कला बदल शेवे तो वो जमा सलव जुदा शे हालत है उसको जुदा हालत वे हजरत वाले यो खुद बेगा रुड़े सुन्नत के खिलाफ पड़ा है और डेरा दे पड़ा है और मुजमा तखबल माशूम लुणो पे और रहा है नो जो खुशाल है कि हमारा मुफ्ती सुमरा डोड़े पुखरी दरबार से खुशाल है वो सुन्नत के खिलाफ दे वाले और वे बेगार तहज्जुद दोली नहीं लुणा में पे और रहा है ये लोटा मगा से ढका पड़ा था अहमद इब्न हंबल के उस्ताद जी ज़र फैसला का वहाँ
داول زما خبره وی قسم دې چې بیګا ستا دې ډوډۍ ته کېناستم او ما ورته وکتل نو ستا په دې ډوډۍ د الله د طرف نه داسې برکات او انوار نازلېدل چې ما په دې سترګو لیدل. ما وی احمد راشه داسې حلاله به بل دې ونه مونې، داسې رزق حلال به بل دې پیدا نه کړې. اما په سترګو لیدل هغه انوار برکات مې په سترګو لیدل، نو که ما ډېره ډوډۍ خوړلې ده بیا به نارې تېرې کړم، روژې به ونیسم، ونه نه یې خورا، داسې حلاله به بیا چې ته ونه مونې. ما ځکه ستا ډوډۍ ډېره خوړلې او حضرت ستا دغې ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل. دا زمونږ چې عبادت ته شوق نه کېږي، زمونږ چې منځونو ته شوق نشته، زمونږ چې د بچو د علم شوق نشته، بنیاد یې څه دی؟ زمونږ دننه باطن ګنده دی. مونږ پې حلال نه خورو، مونږ پې حرام خورو. نو چې کله باطن ګنده شي او انجن کې چې کله سوځېدلي پټرول ور واچوي، انجن هغسې کار کوي، او چې پاک پکې ور واچوي نو ښه به چلېږي. اس ته چې ښه ونډه ورکوې، ښه پاکه کیا، نو دا اس به دله ښه کار کوي. او چې بیکاره ډیله ډیله اخوا دې خوا څیزونه پې خورې او غواړم دا بیکاره پې درکړي، ښه ونډه پې خورې پې به درکوي. نو امام احمد ابن او زه به دې کې یو مثال دله درکړم. په دارالعلوم دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام، دیوبند په دې کلي کې یو میاں صاحب اوسېده، شاجي شاجي به ورته خط کړی، سید و، ګیا به یې خاص وته. نو هغه ډېر ایماندار، هغه چې په ګیا خرڅوله نو ښه به یې راوړه او د نورو خلکو نه به یې پنډم کاټو. نو هر چا به وایي چې د شاجي ګیا به زه اخلم. نو د هغه قانون به دا و چې چا به پرې لومبۍ لاس کېښود ګیا به دا شاجی سے پاپا پیسوں سب کرو. اللہ اکبر. شاجی سے پاپا پیسے مگولے نو کال پس پہ اگے کی پیدا سے کل چی نیمے پہ دریسی بے کولے گا گیا پیسے یوی سے یو کون رترور واغیر بور کولے یوی سبے پزانو پا بچو لگولا او یوی سبے جمع کولا نو کال پس پہ دارالعلوم دیوبند استازادو لپاغی ڈوڑے کولے. نو قاری طیب سے وہی وی اب خاص ڈوڑے گڑا چیلی با پکینو سادہ خوروا مروا با، لیکن زما قسم وقت دے چې مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې خدای دا ورځ به کله راځي. ولې هغه ډېره پاکه ډوډۍ وه او حلاله ډوډۍ به وه، او چې مونږ به هغه ډوډۍ وخوړه نو قاری طیب صاحب ځان نه یادوي، د دیوبند د مدرسې استادان یادوي. وی مونږ د دیوبند د مدرسې استادانو به څو میاشتې د هغه شاجي صاحب د ډوډۍ برکات په خپل باطن او په زړه کې محسوسول. نو یو ځل یو تانهدار چې شاجي صاحب پنډ وړو دا مونږ کرے اوس صاحب تانهدار په زور اور دی پنډ یې وړو چې ماښام ماسخوتن تانهدار پورته نه نو ښځې ورته وی دا ګیا د چا نه اخیستی ده؟ ولې؟ وی اسپا نه خوري څښا ګیا دې راوړی دقسې ولاړ دی او مخ دې سټ دی. وی دا خو هغه بوډا سپینګري دی شاجي او د هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي، سپی ته یې ورسې راویښ ما شاجي صاحب یې راوړی وی داسې څښا ګیا دې راوړی. ولې صاحب؟ وی اسې نه خورې څه څښاګولې دي پکې راوړې دي. وی صاحب پیسې راکړه وبخورې، پیسې راکړه وبخورې. تانهدار پیسې راوستې شاجي صاحب له جیب کې واچولې. شاجي ورغی او اس دې په دې کوناټي ډب ورکړ، وی بچې خورا مونږ ته خپلې پیسې راورسېدې. خو چې دا چلې وکړه نو اس ګیا شروع کړه بیا پرې مړېده نه حلال خور سره. بهر کیف ورته وایي وی ستا د حلال خوراک احمد ابن حنبل ورته وایي په ما کې دوه صفته پیدا کړل، یو علم والا او بل عمل والا. علم والا صفت سره، علم والا صفت دا دی چې صاحب بیګا به مې د یو آیت نه او د حضور پاک د یو حدیث نه په شلګونو مسلې رسېدلي. د امام کار هم دغه
دا الله د دې آیت نه دا مسله معلومیږي، دا معلومیږي، دا معلومیږي، دا معلومیږي، او د حضور پاک د دې حدیث نه دا مسله معلومیږي، دا معلومیږي، دا معلومیږي، د رزق برکت پیدا او عمل والا صفت راکته پیدا کړ. هغه دا دی چې سیب بیګا مې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی، ځکه مې ستا لوټۍ لګوتې نه دي ورو. ورونو قرآن شریف داسې خلک پیدا کړل. رښتیا ووایم د داسې خلکو مثال به په مخ د ځمکه پیدا شي نه. دا د قرآن شریف یو احتیاط دی. زما ورونو بنیادي یو نقطه تاسو ته وایم. بنیادي نقطه دا ده چې دوه څیزونه دي، یو ته نیکي وایي او بل ته ګناه. نیکي ته عمل صالح، نیک عمل حسنه وته، او ګناه ته عمل سیئ وایي، سیئه وته وایي، خطیئه وته وایي، معصیت وته وایي. د خپلې مرتبې د نیکۍ ځان د خپل درجات دي. بیا یو درجه د فرض ده، یو د واجب ده، یو د سنت مؤکده ده، یو د مستحب ده. او د ګناه ځان د خپل درجات دي، یو درجه د حرام ده، یو د مکروه تحریمیه ده، یو د مکروه تنزیهیه ده. خو نیکي څه ته وایي؟ په دې لږ ځان پوهېږي. او د نیک عمل نتیجه څه ده؟ نیکي هغه عمل ته وایي چې د الله او د رسول د منشا مطابق وي، چې هغې پرې خوشحالېږي او هغې یې ترغیب ورکوي. او ګناه څه ته وایي؟ هغه عمل ته وایي چې د الله او د رسول د منشا مطابق نه وي، الله او رسول پرې خفه کېږي او نتیجه یې د خدای په عذاب. اوس بعضې وخت کې به پوټینۍ وړه نیکیو کې وړه قسم په الله په دې کې خدای خوشحالېږي او دومره مرتبه بدل کړي چې د هغې څه اندازه بني. او زه د یو راکوټې مثال درکړم. زموږ د دین په دې علماو کې یو عالم تېر شوی دی، یو لوی محدث عبدالله ابن مبارک. دته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي. یو د حکومت بادشاہ، یو د حدیثو بادشاہ، دی د حدیثو بادشاہ. عبدالله ابن مبارک وایي د شپې ودوم او خوب مې ولید، او په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید. ورو دې نه اندازه وسوال. حضور پاک فرمایي وی من رآني فی المنام فقد رآني. وی که چا زه په خوب کې ولیدم نو داسې شوه لکه د ده په ویښه لیدلی. وإن الشیطان لا يتمثل بي، شیطان زما په شکل نه راځي. وی حضور پاک مې په خوب کې ولیده او ما ته په دې خوب کې وایي چې عبدالله بصره کې یو تاجر دی، یو سوداګر او نوم یې بهرام دی، په هغه به زما سلام وایي. نو چې راویښ شوم عالم د خوب په تعبیر پوهېږي او په خوب هم پوهېږي. نو یو بل نه یې تپوس وکړه هلکه بصره کې معلومات والا یو تاجر شته بهرام نوم یې، او صرف مشهور تاجر دی، انټرنیشنل بین الاقوامي تاجر دی. خو د وطنونو ته مال سپلی کوي او اخلي خرڅوي. خو صرف نه پیسه کوي، هغه خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. عبدالله ابن مبارک پې زه ورځم، زما ورسره کار ګورم په دیني لکې وایي بل څوک یې. نو وروسته سفر یې وکړ او بصرې ته راغی. چې بصرې ته راغی دا خو لوی محدث دی، نو ډېر استقبالي یو شو، عالمان او شاګردان ورته د دنیا را جمع شو. ولې عبدالله ابن مبارک غوندې لوی محدث شیخ الحدیث راغلی. شاګردانو ورته وایي حضرت څه کار؟ وایي دلته بصره کې یو تاجر شته سوداګر چې نوم یې بهرامي. وایي او صاحب شته څه کار کوي؟ تاجر دی، لوی دغه دی سوداګر. خو حضرت هغه خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي، ته په هغه څه کوې؟ وایي تاسو ګورئ بل شته؟ وایي نه دغه یو. وایي هم د سره کار راغې د بهرام منډی ده. د هغه منډی داسې وه چې د دې زمانه کې ټرکونه او ډاټسنې دي راځي، اوښان او خراو، کچرې، اسونه
دا براتل ډک د بارونو نه به دې په زور نور به پیچو دا سلسله دا راتله دنیا خلق راځي مال بار کېږي او کوزېږي عبدالله ابن مبارک وایي د چې ولیده د عالمانو خلق قدر کې پوه شي یا لکه دا خو هغه لوی د اولیا د مسلمانانو عالم دی ورپاسې ستړي نشي په خیرالې وکړي چې سا اکرام ډوډۍ موډۍ هغه او بیا عبدالله ابن مبارک دی بهرام تا سره ځان له کار لرم خاص بالکل ځان لري شاګردان یې دا خیال و د دې بهرام هم دا خیال و چې دې بس شی علي یا بس شی خرڅ یا ما سره بس تجارتي روابط جوړوي چې ځان له شو عبدالله ابن مبارک دی بهرام ډېر به سفر مې وکړ وناولتان یو تاسو تا په جون کې سنيږي کړي نه ما سنيږي نه سنيږي چې تا کړي استاد رب مطمئن یا عبد الله ابن مبارک حضرت زفو غریبانو سره شیرنان ورنه تو غریب خیراتی و ډوډۍ موډۍ کو عزت کوم کونډو یتیمانو سره چې تعاون کوم نه نه بهرام دا تاسو یو نیکی وایم ما دا خاصه دي چې خاص تا کړي او ستاسو زړه ور باندې مطمئن حضرت یو نیکی مې کړې او زاغا پته نشته نا کوې بخامه ورکم دینه در پسې راغلی تبالو یې سیف وقوبه پرستوسنا اوس به خبره د موست امنس کی ویخا عبدالله ابن مبارک درته وی قرآن بیتا سره فلها ویتا تا پتر چې دما سونه مالی دما د دولت اندازه ما ته نشته دغه تولید مزدوران دی او نوکران دی او خلک دی او امریکا دی کوشي خمسه یو وخت نه خبر چې ټول دولت دی د خپل دولت د اندازې نه خبر عبدالله ابن مبارک یو زوی مې دا واده مې کوم نو ما عام اعلان وکړ چې د دوی مې واده دی چې څوک راځي او څومره ډوډۍ خوري نو خوري او که څوک ځان سره کور ته وړي نو هغه ته د اجازت دی کور ته دی بیا اوس ښځې دې مرادي خوري دي او ماشومان دې مرادي خوري دي او ما ګفټونه هم تیار کړل چې کوم غریبانان دي هغې له به جامې ورکوم جوړې به ونه ورکوم پیزار او سخلی به ونه ورکوم او ځان ښځو له ځان له ماشومانو له ځان د دی نه مې تیار کړ او دا خلک راتل او ډوډۍ خوړه او عام دعوت و که څوک د دې کلي و که د بل ځای و چې څومره راځئ بس خورئ یو خیرات مې وکړه یو صدقه مې وکړه د دوی په واده یو زوی مې دی او مال مې ډېر دی راشه دا وکړه وی د 11-12 بجو د شپې پورې د خلکو دا ډوډۍ وخوړه ښځو مو خوړه او ماشومانو مو خوړه او یوې مړه او ګفټونه مې خلکو له ورکړه وی په آخره کې مزدوران او دا خلک پاتې هغې ته مې تاسو هم خورئ او یو څه دا لوښي ورپسې یو څه د کوم لوښي هغه هم د خلکو یو ډول ځان سره د شپې 11-12 بجې چې بره بالخانې ته وختم وده شم ستړی نوکران مزدوران هم وده شي دی کې دروازه وټکې نو ما وی چې دا مزدوران غریبانان په ټول ستړي دي کار یې کړی دی زه په ستړو مه شم ستړی او هغوی خو کار کړی دی نو نه یې پاس او زه هسې راویښ شوم ویده دي نو ولې د خوبه پاس نو چې رالمه دروازه مې کوله وکړه نو د دروازې مخې ته یو زنانه ولاړه یو پیغله جینۍ ده او چې ما د دې جینۍ جامو ته وکتل نو جامې یې شلېدلې دي او ټوټې یې ورته لګېدلې او پړونې یې ټوټې ټوټې یې ورته لګېدلې دي او بیزار یې شلېدلې دي ډېر د غربت حال دی او د حیا نه یې مخ پټ کړی دی او ما ته ودرېده ډیوه ورسره ده هغې کې تېل کم دي پړق پړق ښکاري دا زنانه ما ته وي بهرام زه راغلی یم او دا ډیوه راته مري او دې کې ما ته لږ تېل واچوه بچي مې دي کونډه یم خاوند مې مړ دی
او ماشومان یتیمانان بچی می او ابوی اوگی دی نلوگی دا درد وجه نجیان خوب نمال دا دیو دا عمری پلک پلک گئی نو تال رالم کدے که دلک تیل واچولو وی تراناشی نو چه تیاربی و جاڑی نو زبا سوک کما نو دا چه رانای یو بلبینی که جڑای لگا کمش وی کدے دا خبر اکلا مالا غصرا سخت کار را نو ما ورته وی خدیتانه یو تاسو کوم تا ته پته و چې زما د دوی واده دي او تا ته پته و چې ما خیرات کړی دی او تا ته پته و چې عام خیرات مې کړی دی او تا ته پته و چې ما وی خدای دې راځي خوري دي ما شومان دې راځي خوري دي او بالکل پته تا ته پته و چې ما ویدان سره وړې هم او دا مرته پته نو د خدای نه پته چې بچی دې د لوګي مری او جاړي د خېټې د درد د ونینا نو ولې نه راځي تا هم خوړلې و بچو باندې خوړلې و ځان سره باندې سره و په ورو د روړې مونږه و جامې به هم درکړې دا خدامه ته وایي چې بهرام په زخمونو را مالګي باندې دا خدای خاطر وکړه ماشومان مې جاړي وګي دې یو کاشوغه واچو دې واچو په دا خبرې پرې دا تاسو مانه مګه واچې ولې راته لما خو مې را باندې یو کاشوغه تیل واچو هغه راغلم ستا درد خدای ودرولم محتاج خدا به نو کړي کوم مجبور نه کاشوغه تیل واچو چې دې دا فریاد وکړه دا جاړي غریبه زماړه په نارام ما وی خدای ټیک دا او په دې مې پوهې کې چې ولې رانه لکه بچی دی وګي دي ما هو عام خیرات کړو نو ولې رانه لې بیا ما ته وی چې بهر خدای د پاره ما مکړه بس زما په زخمونو مال کې ما چاو زما از مفاش کوا او یو کاشوغه دی او کنا چې د بچا دروازه وکړم بل څوک چا سوال وکړم یو کاشوغه تیل دی خزه ټیک شو تیل د کاشو ما خدارا توایا چې بچی دی وګی دی نو ولې رانلې بهرام کاشوغه تیل چې کنا چې کاچه خوري صدا بکری ومري ماشومان جاړي او کنا چې نو چې ببر درته اچوم په دې په مې کویګه اسه راته نرم شوړه مې اسه وراته نه مې پرې دې بهرام ته ما نه پیژنې چې تاسو کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیما سید بچی میں سیدان دی د حضور پاک نو سیدی او زمان نکر اعلان کړی چې زما بچی به صدقه او خیراتونه نه نو بس تک تسید رکاوټ ما ته پته او زمان نکر اعلان کړی زمان وسی بس خیراتونه صدقه نه نور خلک یې خوري دی به نه خوري نو زه په بچو صدقه خورم انې په خپل خدای دې پاره بهرام کې قاشوغه تیل لا کولې شي دی ورا تمري بچی راته جاړي ها کنه شرا کولې چې د بل در عبد الله ابن مبارک بهرام مدوي دا خبره مې اورېده د زړه مې وترت نه لري ټیک ده چې زما یوسیم هم مسلمانه ده خدا خدای باندې مړه خپه شو او نیک لاړم نو کرام مې را پاسو او بوجه مې د خوراک نه ډکه جامې مې پکې واچو او کران وی مونږ یو ما وینا دا وزور دې خدای راز نه پاش آیا نه بوجه مې په وګړه دا خد او دیو مې خاطر عوام استنوي د تیلو مې ډکه دا مخ کې دا وځم پسې یو جوړه باندې شان په کوټه کورانه ته دا نه نام زور پسې بوجه مې وګورم او دیو بلاوا اما شومان ہوتا میں بچے راشه دا ما خیرات او صدقه نه دروړې دا مې تحفه او ډالې راوړې امور مې بچے بهرام کا کاجی دل خوراک راوړې درانځي وېخم اما شومان واقعي جړنې خېټو باندې لاسونه د دعوت لاسه او چې ما خوراک کې هوت او دا ما شومان راغله ما شومان امور ته مورې مونږ به دا خوراک اله خورو چې د بهرام کا کاجي ته دو
الا بدا خوراک کړو چې دوا ونداو ا بچی ډیر سره ما شومان الله پورته کړ بهرام عبد الله ابن مبارک دا هغه پوچخنی لاسونه پورته کړل الله او الله تسوي یا الله دې بهرام کا کاجي مونږ له پداتي مشپړ وړه راوړل الله تعالی دا سوال کوي چې خدایا دې زمون د نیکه سره د محمد مصطفی سره صلی الله علیه وسلم الله یو دې جنت ته عبد الله ابن مبارک دقه یو کړي بل منه عبد الله ابن مبارک وتوي چې بهرام مبارک ما حضور پاک په خوب کې ولي او ما دوی چې لاړ شه بصره کې او تاجر دی او بهرام یې نوم دی اول خو په نماز سلام وایي او د سلام نه پس دا زیره ورکا بهرام اجړل عبد الله ابن مبارک ته عبد الله ابن مبارک کلمه راته خایا کلمه خایا خدای مسلمان کړ او چې څومره نوکرانو او خپل دی ټول لا جمع کړل یا به ایمان راوړی او یا تاسو زما لارې جدا الله ټول ورسره مسلمانان کړل زما د خبرې مقصد څه دی زما د خبرې مقصد دا دی یو کافر سره یو مجوسی انسان نیکی کوي حالانکه دې ته مونږ په لغت په اعتبار یا د عرف په اعتبار په شریعت کې ورته نه وایي ځکه دا د کافر نیکي په دنیا کې فایده ورکوي په آخرت کې فایده نه ورکوي چې یو سړی د کفر په حالت کې لاړ مړ شو د ده ډېرې نیکۍ هم کړي هغه ټولې هباء منصوره قرآن شریف کے اللہ فرمائے الى ما عملوا فجعلناه سنگلی آیت سر وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منصورا تب ټول ذرات به ختم بشي لیکن یو مجوسی سره یو وړه غوندې نیکي کوي رب ذوالجلال د هغه پټینۍ نیکۍ په وجه او نیکي څه ده د رسول الله مبارک د بچو د نسبت خیال ساتي او الله پاک د مجوسی په نیکۍ هغه ته ایمان ورنصیب کوي او دومره لوی انعام ورکوي چې د ایمان سره د رسول الله مبارک څنګ په څنګ جنت ته داخل کہ مسلمان نیکیوں کے اللہ بسو نہ خوش ہے نم نیکی پریش کے رہے کلا بل تحبون العاقبۃ مخد دنیا کے اندر رشتے رہے خیرت اندر غیرون و آخرت سبق و آخرت تخم رواج دا دنیا دا جن پاتے دی قسم بخدے پاتے دی بنگلہ پاتے دا کور پاتے دے کارخانہ پاتے دا دکان پاتے دے پٹے پاتے دے ارس پاتے سبا کاؤ محکی بسک اللہ نے بس وردو خواہ مخاب وردو سبا خواہ دا مطلب زمانے دے کی تجارت مکوا دا مطلب نہیں کہ مال مکٹا پس صحابوں کے حضرت عثمان دیر مالدار دا حضور پاک محکی مالدار عبدالرحمن ابن عوف دیر مالدار حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دون مالدارو اب اخواغت روپے بوے چی اغیب پلاسو زنکی گی اکسار پلاسو نے سپا کولے نو ابے پزمکا واجو لیو خان پہ گردول چی پانے سپا شی حضرت زبیر رسول اللہ مبارک ترور رہے چی وفات شو دولا کا کم شپک کروڑ درہم دولا کا کم شپک کروڑ درہم نے لوے شہر دا مطلب نہ دیکھے مال مگرد دا مطلب دی کہ دا دی تجارت سرا او دا دی خپل گٹے سرا اللہ میرا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ خدای میرا من خدای میرا او دیو راکوٹے مثال در کم نمانزہ وقت ہے جو سڑی انٹرویو ہوئی الدے پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ پاس کر شارٹ لسٹ کی نمبر آگئی
چې صاحب ټیسټ دې سلو کسو پاس کړی دی لس پکېلو دا به په انټرویو پته لګي د دې سړي هر وخت په ذهن کې د انټرویو سوچي چې که په مانځه ولاړ دی موږ کې مقصد تیر اخواستو میلمه سره ناست دی میلمه ته یې راوړه ته خو ما سره روټۍ خورې خو سوچ کې نه یا د دې سوچ کې وایي نه ګل پر د انټرویو کدی ښځې سره ناست دی اخواستو کدی دکان کې ناست دی اخواستو کدی ډرایوینګ کوي هغه انټرویو له سوچ کدی له چا واده له دې انټرویو له سوچ کدی چا سره غم خالی له دې هغه انټرویو سوچ هلکه داسې ده که نه نو ما سره د آخرت سوچ ولې نشته ولې فکر نشته دې انټرویو کې که ناکام شو رزق دې نه بندېږي روزي د چا لاس کې ده شوق سره ووایه داسې د پوره شوق سره ووایه که دې کې فیل شوې نو رزق نه بندېږي بل ځای نه بیا خدای لري خو که هغې انټرویو کې کرم دسو ما دینو کا دین دسو من نبیو کا پیغمبر دسو او قیامت پر ورځ انټرویو باندې که بنا نو هغې سره وسه سوچ نشته دی زمارو بنیادي او نیکي درته ښیي او که ته وایې چې الله ما نه تپوس وکړي نو ما منځونه کړي زه به دا خپل منځ ښیم بېشک دا منځ زما باندې د خدای قرض دی زړه مې ښي که بدي کوم خو زه دا منځ نشم کولی که ما نه خدای تپوس وکړي بنده څه وخت مړ شوې ماسخوتن کټ کې مړ شوې 10 بجې او دې نه مخکې چې د مونځ امام پسې کوو نو د ماسخوتن په ړومبي رکعت کې کوم صورت ویلو دویم کې څه ماښام کې څه کوم صورتونه ویلي سار کې کم ویلي پرون ماښام یې کم ویلي څه به ما ته به یاد نه چې کوم ملا مونځ کړی دی هغه ته نه دی یاد مقتدي ته بس ما ته نه دی یاد مثلا چې ما پرون ماښام کم ویلي پر اول ورځ ماښام نو تا ته بس صدقه به پیش کړي دا ګونډو ډک غانا حج به پیش کړي چې هغه دا حج نه راځي په ایرپورټ دلته خلک ولاړ او تاسو ټوسې دله جوړ نه ریا سبب پیش او روجه به پیش کړي چې نیولې په حرام او ماته کړې په حرام او د غیبت او د دروغ ډک سبب پیش یو نیګه چې بچي عالمان او بچي حافظان مې اړېږه په ډوړې زما پر رب قسم جمعات کې ناصر خدای به خروزي ورکړي زما د الله په ذات قسم خدای به خجامه ورکړي زما د الله په ذات قسم جمعات کې خدای به ولخي عزت ورکړي زما د الله په ذات قسم خدای به ټولې لارې ورته کولاوي عالمان کې وي حافظان کې وي ناظر اخوانان کې وي که دغه دنه نه کېږي نو د خدای په خاطر د علماء بد مه وایه د حافظانو بد مه وایه د دین په لار کې رکاوټ مه جوړېږئ عالمانو حافظانو قاریانو سره چې د وسکي کې ښېګړه کوه ولې دی به ډاډه شي زما خلک عزت کې دی به بچو مې لګوي خدای به خوشحاله او بد مه وایه سپکه مه وایه رکاوټ مه جوړېږه چې ته دغه بازار کې ناست او دې مسله وکړي په دا په ګمان شي دا نه به دین نه زده کوي مسلې تاسو پته نه کوي بچي به ولا نه راځي قرآن زده کړی لا نو رکاوټ شوي که نه شوي نو خدای له بس جواب ورکړي قیامت پر قبر ته لاړ خدای له بس جواب ورکړي الله به دغه تبګیر ځای په خپل دې زما قرآن ته شاک کړي نو په خپل دې دین نه زده کو په خپل دې بچي حرام او سر کړو نو چې کوم غریب مې د 2000 تنخواه 3000 تنخواه ته نه مایل کړو خو یې ناغله رکاوټ جوړې در په دې مولیانو کې ایبونه راوباس که زه دې ولټولم زما قسم په خدای زما وجود ایبونو ډک دی که بل دې ولټوم چا کې باید منفي سوچ بنا کے قدر کے عزت کے احترام کے او مهربانیو کې لاسونه خپل کې په دې نسبت کې د خدای د قرآن خدمت به لو سکي چې د پیغمبر د دین خدمت راوړل شي دین خدمت به لو سکي په دوه درې تنخې او محتاج نه اول ځان یو سړی ته پوښتنه عجیب خبر په دې لګون نه درې مثلا اور مرو د جمعه کې لازم کې دروژن نه کوم هم دې افتا کې ویډیو دا مدرسه کې مدرس ته تنخواه لیدا جیل الله قار غیر القار ما وی بچی خانه ته پوس کو
کدا جیز نشي او ناجیز شي دا مار دی خوري یعنی 2000-3000 تنخواه ورکې او پاغې کې تپوس کې دا جیز جو کنه جیز دا سوچ دې همې پوهې کو همې پوهې کو په صورت حال او ما دې وي دا خلک داسې وي دا تنخواه په دینه غشتل ناجیز ما حضرت عمر تنخواه غشتره دا خلافت دینو حضرت ابوبکر صدیق تنخواه غشتره حالانکه دا غي خلافت د دې پښانو غ دینو او من سبا دا تپوس کنو اجماع د امت ته په دې خبره چې امامان حرمین او د مینه دا ګوره د ذهن کې شیطان سوچل یعنی ته خو په سلويخ درو په شپېته دره کې مړتال کې دا کمه ده او مولا که 2000 دې دا جې ولا نه دي کدی دا تنخواه نه اخلي په دې بس کې بچو له معاش منډه وي نو قران شرط پاتې شو کنه ته په خیر شکر نو پاسه عالمان الله سن خپل کې په درې درو په سلور درو پنځوس او شپېتو سلو بچو ته قران ښایي ځکه په سکول ته بوده کنه او ورته مې ته تنخواه نه در کومه ویسته در کومه چې دا مخ به وي ودرې روشه هلته ورکې کنه باغې خوشاله په دې خبره کې زمانو اخیری خبره بچی عالمان کې حافظان کې د روح صحت د جلال کې او ازمایښتونه ولري په ما باندې پتا کني نو د مدرسو سره مدد وکړي عالمانو حافظانو قاریانو سره مدد وکړي او د عالمانو سره د خدای د خاطر مینه وکړي او د حافظانو سره بس د خلکو کې ورکه او هغه مدرسه کې د قران خدمت شو دونه بچی فارغ شو بقاری سے دا خدمت دا خور کې دین کې خور کې قربانه وکړي چې خلک بچی راو د خدمت وکړي قران خو د مستا شریک دی د الله کتاب دی او دین د خدای دی او قبر نه دی بار کې تاسو خبر تاسو خدمت کې عرض کړی محترم رور جناب حاجی العابدین صاحب دعوت منرهلو الحمدلله حاجی صاحب حاجی زین العابدین صاحب ودا غرونا حاجی زین تر بچی چې سمرا وانه باندې وکړو مونږ یې څه او ټول نو عقیده د صالحانو دیندار زموږ سره تعلق په دغه بنیاد دی چې دا صالحان دي او دیندار دي او شکر الحمدلله پرې د بد نظر نه وساتي هغه خپل روزګار سره الحمدلله خپل بچي د قران نه لري نه کړ دا علماء عالمانو ته پته نه چې د دې عالمانو سره مینه مولانا محمد وسیم صاحب مولانا محمد امنیر صاحب نو الحمدلله دا خدای پاک ډېر احسان دی ډېر فضل ډېر کرم دی او خدای پاک دې زموږ بچي د قران د لپاره قبول کړي او زموږ شاهجان نه چانس ده دا نمونې دي ستاسو لپاره دا اکثر دی وایم خبرو نیو دی کې باندې دوستان ناس نو نه باندې ډېر صالحانو دي دا او دنیا دا ما خلک په خدای لپاره دي نه چاته نو الله پاک دا مدرسه کامیاب کړي او الله دې ولدي برکتونو ترقی ورکړي او خدای دې زموږ په دل کې د الله او رسول مینا واچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دوکه الله